بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مه شئ. له شمشاده د شپې 7 بجو خبري ټولګې ته مو هرکلی وایم. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. کورني او نړیوال غبرګونونه یې په اړه دوام لري. کونړ کې د پاکستان بریدونو له امله د ملکیانو تلفات 88 کسانو ته رسېدلی. دغه ټول 88 نفر دغه ټول ملکي وګړي دي او په دې کې اکثریت زنانه، ماشومان او بعضې د پوهنتون محصلین دي. ملګري ملتونه یې زیانونه نه جبرانېدونکي بولي. افغانستان د ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو د کمښت له خطر سره مخ یاد شوی. موږ له اوسنۍ حکومت څخه غواړو چې د انجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د انجونو ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. اختلافاتو یې هیواد کورنۍ جګړې ته ټیل ووهه. نن نجیب الله حکومت د سقوط او د مجاهدینو د بریا 40 کاله پوره شول. اتم سور د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ نه ویم. د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ شپږ د دروازه شي روسان یې مات کړ او آخري روس د حیرتانو په پرمانې پورته. او نایجیریا کې د یو شمېر زده کوونکو پر برمته کولو سربیره وسلوالو 29 ملکیان وژلي. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د غویي ثور 8 چې د اپریل 28 نیټې سره سمون خوري. زه محب الله حنیفي یم. کونړ کې د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو له امله 88 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د تېرې ورځې د بریدونو له امله 9 ملکیان شهیدان شوي او 81 نور ټپیان شوي دي چې ډېری یې ماشومان او ښځې او د پوهنتون محصلین دي. کونړ اوسیدونکي له حکومته د دغه بریدونو د مخنیوي او همدارنګه غچ اخیستلو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځي رژیم د خپلو تیرو وحشتونو په دوام یو ځل بیا د کونړ په مرکز اسداباد او همدارنګه ځینې ولسوالیو باندې هوایي او توپچي بریدونه کړي دي چې د مسؤلینو په خبره د دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې 81 تنه زخمیان او 7 تنه شهیدان شوي دي. دلته موږ د کونړ د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو سره وغږېدو او د دوی د خولې خبره دا وه چې په دغو بریدونو کې ډېر قربانیان ښځې، ماشومان او سپین ږیري دي او ټول ملکي خلک دي. او هغه سطحي زخمیان چې کوم هغه د تداوی نه وروسته رخصت شوي دي. دغه ټول 88 نفر دغه ټول ملکي وګړي دي او په دې کې اکثریت زنانه، ماشومان او بعضې د پوهنتون محصلین دي. د کونړ د تیرې ورځې د پیښې قربانیان وایي پاکستاني پوځي رژیم تل په بېګناه ملکیانو ړندې بمبارۍ کړي او پرته له دې چې د جګړې اصول مراعات کړي ملکي خلک په نښه کوي. دوی وایي د پاکستان پوځي رژیم له داسې وحشیانه کړنو ستړي شوي. سرکانو ولسوالۍ کې مرمۍ ورېدلې. اول چې لاړو بس دغه شانته پیښې سره مخامخ شو او پاکستان حکومت داره مرمۍ راړته جومات نه راوتلو بس جمع د وخت کم بعد د سیند په غاړه کېناستو په برنډوالان هم راسره وو، تره مې هم راسره وو، کېناستو د ګپ شپ هم لګولو. بس دې کې سودم نه ډز وشلې ایسې موږ د بوټ یخته پوه شولو. بس موږ لږ وړاندې ځای ولګېدو ځان چې ماته به ځان نوي پیښې سره راجګ شلم چې راجګ شلم بس کېن خلک وتل و تر دې پورې خلکو راووتو بیا د ګاډي کې کېنوسې ګاډي کې راووتو. د دغه برید ډیری قربانیان د پوهنتون محصلین، ماشومان او میرمنې دي. کونړ میشتي وایي د پاکستان پوځي رژیم د وروستیو ړندو بمباریو له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی او له اسلامي امارت څخه د ملاتړ په څرګندولو غوښتنه کوي چې د داسې بریدونو مخنیوي سربیره باید د وروستیو قربانیانو غچ دې واخیستل شي. چې باید محصل سره داسې ونه شي. موږ زده کړې ته راغلي یو، نه جنګونو ته. باید موږ وطن جوړ کړو، دا نه چې وطن وران کړو. خو دا چې په موږ باندې د ګاونډ هېواد نه داسې پېښې کېږي دا موږ په کلکه باندې غندو. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده پیښ شوه چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. که نه کېږي موږ ته د امر وکړي، موږ ته خپله پوښتنه کوو د پاکستان نه د دې 1 ورځ نه شوله، 2 ورځې نه شولې، څو پورې به زموږ دا ماشومان دلته شهیدان کېږي، دا ماشومان به لګېږي. باید یاد شي چې له کونړ سربیره د پاکستان پوځي رژیم ځواکونو 13 ورځ د کندهار په سپین بولدک کې هم یو ماشوم په شهادت رسولی و چې افغان ځواکونو بیا په مقابل کې پاکستاني ځواکونو باندې بریدونه کړي وو او مرګ ژوبله یې ور اړولې وه.
د پاکستان پوځي رژیم د بریدونو یو وار بیا پراخ کورني او بهراني غبرګونونه راپارولي. حکومت مطرحې سیاسي څیرې او د بشر حقونو نړیوال بنسټونه پر پوهنتون او ملکي اهدافو دغه بریدونه د پاکستان قصدي او د بشري اصولو ضد عمل یاد کړی. دوی له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر افغانستان د پاکستان ورته بریدونو مخه ونیسي او پر وړاندې چوپتیا ماته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کونړ د پاکستان پوځي رژیم د تیرې ورځې بریدونو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي چې دوی په یادو بریدونو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله او د عامه تاسیساتو هدف ګرځول مستند کړي دي. د پاکستان پوځي رژیم د هغې ژمنې خلاف چې چین کې د وروستیو مذاکراتو پر مهال د تاوتریخوالي کمولو په اړه کړې وه، یو وار بیا د دوشنبې په ورځ پر افغانستان بریدونه کړي. دغه بریدونه د کونړ پر شلتن، مرورې او اسداباد ښار کې پر سید جمال الدین افغان پوهنتون شوي او په نتیجه کې 7 کسان شهیدان او له 80 زیات ټپیان شوي دي. یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو او عامه تاسیساتو څخه باید ساتنه وشي. یونما د پرون ماسپښین په بریدونو کې چې د کونړ ولایت په مرکز اسداباد ترسره شول او پکې یو پوهنتون په نښه شو، د لسګونو ملکي وګړو مرګ ژوبله مستند کړې ده. د نړیوالو بشري قوانینو له مخې ملکي وګړي، عامه ځایونه او ښوونیزې ادارې باید خوندي پاتې شي. د قربانیانو کورنیو ته تسلیت او ټپیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کوو. په کونړ د پاکستان د پوځي رژیم په دې بریدونو کې لږ تر لږه 7 وګړي شهیدان شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان شوي دي. لوړو زده کړو وزارت پر عامو خلکو او پوهنتون د پاکستان پوځي رژیم بریدونه بزدلانه او د ټولو اسلامي نورمونو خلاف بللي. لوړو زده کړو وزارت د پاکستان پوځي رژیم دغه عمل پر علم او د افغانستان پر اساسي بنیادونو برید بولي او له ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د یاد رژیم د دغې بېرحمه کړنې پر وړاندې چوپ پاتې نه شي. پخواني ولسمشر پر کونړ پوهنتون د پاکستان برید د دغه هیواد د هغې پالیسۍ برخه بللې چې د نوموړي پر باور غواړي په افغانستان کې د تعلیم او پرمختګ ریښې وچې کړي. نوموړي له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه برید د غندلو ترڅنګ په جدي توګه وڅېړي. زه دا بریدونه په کلکو ټکو غندم او دا د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه بولم چې غواړي په افغانستان کې د تعلیم او ترقۍ ریښه وچه کړي. زه د ملګرو ملتونو پر سازمان غږ کوم چې زموږ پر خلکو، خاورې او ملي تاسیساتو د پاکستان نظامی حملې په جدیت وڅېړي، غندنه یې وکړي او ژر تر ژره یې مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر هم د پاکستان پوځي رژیم د تیرې ورځې بریدونه غندلي او ویلي دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې له پیله پاکستان په افغانستان کې د بریدونو اړخونه پراخه کړي او ابعاد زیات کړي. د افغانستان ځوان نسل د تعلیم مخنیوی د پاکستان حساب شوې پالیسي ده او له جنګي لارو یې پلي کول جنګي جنایت دی. او که د یوه هیواد مشران د پردیو په خدمت کې نه وي، نو له خپل ګاونډي ملت سره دغه ډول د دښمنۍ چلند نه کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي د تازه بریدونو د غندلو ترڅنګ پاکستان ګرم کړی چې ګڼې په تیره کې پر افغانستان له ورته کړو بریدونو منکر شوی، خو په خبره یې په دې اړه دوامدار انکار غلط ثابت شوی. پاکستان که څه هم دا ډول بریدونه ردوي، خو دغه انکار یې تل ناسم ثابت شوی. همدا څو اونۍ مخکې پر یو روغتون برید کړی و چې شاوخوا 400 ملکي وګړي پکې وژل شوي وو. اسلام آباد دا برید هم رد کړی و، خو وروسته د باوري نړیوالو څارونکو لخوا د دوی مسؤلیت تایید شو. کیدای شي په دې پیښه کې هم همداسې وشي. د بشري حقونو یو نړیوال بنسټ هم تایید کړي چې پر کونړ د پاکستان وروستیو بریدونو کې ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي او پر پوهنتون برید په اشارې د یادو بریدونو د عاملانو محاکمه کېدل غوښتنه کړې. موږ د کونړ پر مرکز اسداباد د بریدونو له امله چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې ملکیانو ژوند بایللی اندېښمن یو. د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې پر ملکي وګړو، عامه تاسیساتو او تعلیمي بنسټونو بریدونه په مطلق ډول منع دي او عاملین باید محاکمه شي. د دې وړاندې بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي که څه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ مسایل حساس بللي وو، خو زیاته کړې وه چې د چین په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو مذاکراتو کې پرمختګ شوی.
بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو دوام به تعلیمي روغتیایي او اقتصادي برخې سختې زیانمنې کړي. د دې سازمان د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر راتلونکو 4 کلونو به د نجونو پر زده کړو او د میرمنو پر دندو د محدودیت دوام له امله ښځینه ښوونکو ډاکټرانو کچه راکمه او میلیونونه نجونې به له لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي. په ورته مهال شنونکي بیا له اسلامي امارات غواړي چې له اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم دی ښځو نجونو ته د زده کړې او کار کولو زمینې برابرې کړي. د ماشومانو ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د محدودیتونو لګښتونو ته په یو ځانګړي شوي څیړنیز راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به پر ښځو د زده کړو او کار محدودیت د شاوخوا 15,000 ښځینه ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو کمښت رامنځته کړي. په راپور کې راغلي له 2023 زیږدیز کال تر 2025 زیږدیز کال پورې د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی د هغو کاري فرصتونه له 21% څخه څه باندې 18% ته راکم کړي. راپور کاږي د اسلامي امارت له لوري د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له پیلېدو سره سم له 1 میلیون زیات نجونې له زده کړو بې برخې شوي او که دغه محدودیت تر 2013 زیږدیز کال پورې دوام وکړي دغه کچه به له 2 میلیون لوړه شي. موږ له اوسنۍ حکومت څخه غواړو چې د انجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د انجونو ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د یونیسف په دې څیړنیز راپور کې د اندېښنې په توګه راغلي چې د زده کړو محدودیت دوام به د ښځو هغه مسلکي پرسونل راکم کړي چې په تعلیمي او روغتیایي برخو کې موجودیت حیاتي دی. د راپور له مخې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له امله کیدای شي افغانستان تر 2013 زیږدیز کال پورې 100,000 ښوونکي او 5,400 روغتیایي کارکوونکي له لاسه ورکړي. یونیسف ویلي یاد محدودیتونه به د افغانستان اقتصاد هم زیانمن کړي په داسې حال کې چې هر کال دغه هیواد د اقتصادي تولید د کمښت له امله 4 میلیون ډالر زیان تجربه کوي. یونیسف په ټول هیواد کې د ماشومانو د تعلیم ملاتړ کوي. په 2015 زیږدیز کال کې 3.7 میلیون د دولتي ښوونځیو زده کوونکو بیړنی ملاتړ ترلاسه کړی چې 442,000 یا 6.8% نجونې دي. د پوهنې وزارت لا تر اوسه د یونیسف د څیړنیز راپور ته غبرګون نه دی ښودلی خو شنونکي له نړیوالې ټولنې سره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پیوستون لپاره هغه اقدامات مهم بولي چې نړیوال او افغانان دواړه پرې ټینګار کوي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې له اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم دي ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د نړۍ او نړیوالو څخه مخکې دا د افغانانو غوښتنه ده. د نړیوالو فرمایشاتو څخه مخکې دا د افغانانو خواهش ده. د نړیوالو د شرطونو څخه مخکې دا د افغانانو یا د داخل د عام ولس ضرورت ده. تعلیم او تحصیل د خویندو لپاره، د ورونو لپاره، د افغانستان لپاره، د ثبات لپاره او د استقلال د ساتنې لپاره، بس په داخل افغانستان کې دغه د مشکل د حل لارې لپاره. لدې وړاندې د روان زیږدیز کال په پیل کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو او د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي. بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شاه ظفیر اظهار کړی او د کونړ پر پوهنتون سربیره د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر ملکي اهدافو او عامه تاسیساتو د کړو بریدونو په تړاو احتجاج لیک ورسپارلی دی. د وزارت د هوایي حریم نقص او پر ملکي وګړو بریدونه غندلي او د ځمکنۍ بشپړتیا څرګند نقص او د نړیوالو اصولو خلاف او پارونکی عمل بللی. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعاوې چې ګواکې تاوتریخوالی د افغانستان له لوري رامنځته شوی رد کړی او څرګنده کړې ده چې د وضعیت ریښې باید په دقت سره وڅېړل شي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د هوایي حریم نقص او د ملکي وګړو پر وړاندې بریدونه په کلکو ټکو غندي او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څرګند نقص
او د نړیوالو اصولو خلاف او پرونکي عمل یې بولي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان هغه ادعاوې چې ګواکې تاوتریخوالی د افغانستان له لوري رامنځته شوی په کلکو ټکو ردوي او څرګندوي چې د وضعیت ریښې باید په دقت وڅېړل سي. د سور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا له 34مې کالیزې سره برابره د افغان مجاهدینو له 14 کلنې مبارزې او پراخې مرګ ژوبلې په نتیجه کې د شوروي اتحاد ځواکونه له هیواده وتلو ته اړ او د وخت حکومت له پرځېدو وروسته پلازمینې ته دننه شول. دغه بریا که څه هم په سر کې د عامو افغانانو له هرکلي سره مخ شوه، خو وروسته د جهادي ډلو ترمنځ د واک پر سر اختلافاتو کورنیو جګړو ته لار پرانیسته. د جګړې بیا سلګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، د هیواد پوځي، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه یې ونړول او د پراخې کډوالۍ لامل شو. د 1971 کال د ثور اتمه هغه ورځ چې د شوروي اتحاد ځواکونو د ماتې او د وخت افغان حکومت د پرځېدو په مناسبت هر کال لمانځل کیږي. 40 کاله وړاندې د امریکا له ملاتړه برخمنو د جهادي ګوندونو لومړۍ پوځي ډلګۍ پلازمینې کابل ته دننه شوې او د ولسمشر ډاکټر نجیب الله حکومت چې نوموړي ترې صفا کړې وه رسما وپرځېد او واک د مجاهدینو لاسته ولوېد. مجاهدینو له دې بریا وروسته د واک د لیږد لپاره صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د افغانستان اسلامي دولت مشر وټاکه او پرېکړه وشوه چې له هغه وروسته بل جهادي مشر برهان الدین رباني به د 4 نورو میاشتو لپاره د نوي مشر په توګه وګماري. اتم ثور ته زه د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ نه ویم. د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ 28 د دل واده چې روسان یې مات کړ او آخري روس یې د حیرتانو په پرمانې پورې وته او شاته یې کتل او د افغانستان په خط خپې ایستلې. خو د برهان الدین رباني په مشرۍ د واک غځېدل د جهادي مشرانو ترمنځ د واک پر سر اختلافات لا ژور کړل او د کورنیو خونړیو جګړو له پیل سره د عامو افغانانو دغه لنډمهاله خوښي او سولې ته راټوکېدلې هیلې ډېر ژر ورژېدې. په 4 کلنې دغې کورنۍ جګړې کې د افغانستان پوځي، اقتصادي، علمي او ټولنیز بنسټونه ونړېدل او د لسګونه زره بېګناه افغانانو د وژل کېدو سربیره کابل په کنډواله بدل شو. دا هغه څه و چې هېواد یې له پراخې دربدرۍ او فرهنګي زوال سره مخ کړ چې منفي اثراتو او پایلو یې لا تر اوسه د افغانستان او افغانانو ستونی نیولی. په زرهاو کسان بېګناه ووژله، جنګ و جګړې، غلا، فساد، غصب، دا مسایل چې اوس د 8 ثور ته خلک په ښه ورځ نه ګوري او دې ته واقعا هماغه د اشرارو او د ظلم ورځ ګوري چې مفسدین دلته پاک محسود راغلی کې جهاد او پاک کلمه ده په کلام الله مجید کې راغلی ده، هغه له دې نه استثنا ده. په دې اړه د افغانانو ترمنځ که څه هم قضاوتونه متفاوت دي، خو هغه څه چې نږدې ټول پرې توافق لري دا دي چې د غوی اتمې افغانستان ته د جګړو او ویجاړیو مخه خلاصه کړه او پایلې یې افغانستان ته ګرانې تمامې شوې. د شنونکو په وینا د دې ورځې نمانځل که له یوې خوا د اشغال پر وړاندې د افغانانو د درېدنې او بریا یاد تازه کوي، خو له بلې خوا بیا ښایي هغوی ته دا هم ور وښیي چې څنګه له تېرو ناکامو تجربو د عبرت درس واخلي او د شخصي ګټو پر وړاندې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د موږ دپاره د تاریخ درسونه دا ښیي چې موږ باید له خپلو تېرو ترخو تجربو نه ګټه واخلو او داسې ګټه واخلو چې بیا هغه ناوړه کړه وړه چې د موږ هېواد له غمیزې سره مخ کوي، د موږ په ولس باندې ماتم رامنځته کوي. له دغه ډول ناوړه کړو وړو نه باید لاس واخلو. که څه هم افغانان دغه ورځ د شوروي اتحاد پر وړاندې د عامو افغانانو او خودجوشه ولسي حرکتونو د 10 کلنې اوږدې او له کړاوونو ډکې مبارزې بریا بولي، خو باور دا دی چې له دې ورځې وروسته افغانستان د ګاونډ او نړیوالو استخباراتي لوبو او سیاسي رقابتونو ډګر وګرځېد. اسلامي امارت هم د ثور د 9 په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې د غوی اتمه د افغانستان د فتح، کامیابۍ او د ویاړ تاریخي ورځ ګڼلې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له وزیر امیرخان متقي سره لیدلي او د 2 اړخیزو اړیکو سربیره یې د سیمې په روانو حالاتو خبرې کړې دي. زمیر کابلوف نن سهشنبه په یو رسمي سفر کابل ته رارسېدلی دی او په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر سربیره د اسلامي امارت له یو شمېر نورو چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. زمیر کابلوف دا سفر داسې مهال پیل کړی چې له یوې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جنگ د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړی او له بل لوري کابل او اسلام آباد ترمنځ د موجوده کړکېچ په دوام د پاکستان پوځي رژیم پرون یو ځل بیا په افغانستان کې ملکي اهداف په نښه کړه.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل وړاندې وویل چې په دې لیدنه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په بیلابیلو اړخونو له سیاسي تعاملاتو بیا تر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پورې ټول اړخونه تر بحث لاندې راغلل. د په وینا د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې دوه اړخیز تعاملات باید لا ډیر پراخه شي. د ښاغلي تکل په وینا د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي همکاریو د پراخولو د ګډ اقتصادي کمیسیون د فعالېدو او د سیاسي مشورو د منظم چوکاټ په رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د سیمې د وضعیت په تړاو دواړو لورو د ثبات او امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه یې نظرونه تبادله کړل او د رغنده تعامل او سیمه‌ییز ثبات لپاره د ګډو هڅو پر اړتیا یې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو مثبت بهیر وستایلو او ډاډ ورکړ چې هیواد چمتو دی څو له افغانستان سره اقتصادي اړیکو ته عملی بڼه ورکړي. هیواد چمتو دی له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، انرژي او ترانزیت په برخو کې عملی بڼه ورکړي. همداراز نوموړي زیاته کړه چې روسیه غواړي د ګډو اقتصادي پروژو، پانګونې او بنسټیزو همکاریو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي او د سیمې د ثبات ترڅنګ اقتصادي اتصال هم وده ورکړي. زمیر کابلوف کابل ته دا سفر داسې مهال کړی چې له یوې خوا له ایران سره د امریکا او اسرایلو جګړې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی او له بل لوري د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا هم په خپل ځای پاتې دی. که څه هم د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دې سفر اساسي موخه لا څرګنده نه ده، خو یو شمېر سیاسي شنونکي دا سفر یو مهم پیغام بولي. دوی ټینګار کوي چې روسیه باید له پاکستان سره د افغانستان د موجوده کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. سیاسي شنونکی یوسف امین زازی وایي چې روسیه د نیو ورلد آرډر یا نړۍ د نوي نظام د رامنځته کولو په هڅه کې ده چې د په وینا افغانستان پکې مهم ځای لري. روسیه باید چې کوم اعداد وی کوي نوې نړیوال نظم په دې کې افغانستان ډېر اساسي رول لري په سیمه کې. یو نړۍ او سیمه د یو بشري لوی ناورین ته مخ شوې ده. نو بناءً د موږ غوښتنه او هیله همدا ده چې روسیه او افغانستان دا کولی شي چې په سیمه او په نړۍ کې د نوي نظم راوستو د نړیوالو کې یو بل همکاره شي. دغه شنونکي په دې باور دي چې روسیه له افغانستان سره د اقتصاد د پیاوړي کولو ترڅنګ په امنیتي او دفاعي برخو کې هم هر ډول مرسته کولی شي. دوی زیاتوي چې اسلامي امارت باید له روسیې سره د اړیکو د پراخولو لپاره له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. روسیه د نړۍ یوازینی هیواد دی چې اسلامي امارت په رسمیت پیژني او په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره اړیکې پراخه کړي دي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د امو دریا نفتي حوزې له 5 نورو څاګانو د نفتو استخراج لړۍ پیل شوه. د کانونو او پیټرولیم وزارت ویان د امو دریا نفتي حوزې اړوند د زمرد څای په سیمه کې له 5 نوو کیندل شوو څاګانو څخه د نفتو استخراج له پیلېدو خبر ورکړی دی. همایون افغان ویلي له دغو څاګانو څخه به د استخراج ورځنۍ کچه 1500 متره مکعبه وي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالحق همکار د روسیې انرژۍ وزارت له معین میلادمیر خازوف سره کتلي دي. یاد شرکت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د برېښنا تخنیکي او اقتصادي همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی. د خبرپاڼې له مخې بلخوا روسي لوري له افغانستان سره د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ د دوام او پیاوړتیا ژمنه هم کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزیر په مشرۍ یو پلاوی د قوشتېپې کانال له چارو لیدنه کړې. د دې لیدنې پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزیر عطاالله عمري ویلي د اوبو ښه مدیریت د کرنې د پیاوړتیا لپاره مهم دی. نوموړي ډاډ ورکړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره به همکاري روانه وي. د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د قوشتېپې د کانال د 2م فاز کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
په لوګر کې د هغې کورنۍ وارثان چې نامعلومو کسانو یې 4 غړي وژلي د عدالت غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم امنیتي مسؤلانو په دې اړه پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې اصلي عاملان نه دي نیول شوي. د لوګر سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ژر به د دې بګنونکي پیښې عاملان پیدا او د شریعت په رڼا کې د کړي عمل پر سزا ورسیږي. 2 ورځې وړاندې پل عالم اړوند حصارک کلي کې د موسی په نوم د یو کس د کورنۍ 4 غړي چې خپله دی هم پکې شامل دی د نامعلومو کسانو له لورې په خپل کور کې ووژل شول. دا د لوګر ولایت مرکز پل عالم اړوند حصارک کلی دی چې د ولایت په 2 قدمۍ کې پروت دی. 2 ورځې وړاندې په همدې کلي کې د یوې کورنۍ 4 غړي د نامعلومو کسانو له لورې د شپې ناوخته په خپل کور کې ووژل شول. موسی چې د دغې کورنۍ مشر و هم په دغه پیښه کې وژل شوی او 2 ځوان زامن او میرمنې هم شهیدان شوي دي. د موسی د کلیوالو په خبره نوموړي له هیڅ چا سره دښمني او بدي نه درلوده او د کلي تر ټولو بې ضرره انسان و. داسې جنایي پیښه ده، البته سیاسي تړاو نه لري. موږ ته چې کوم معلومات کیږي دغه جنایي پیښې په ارتباط باندې داسې یو کور ته یو څوک راوښتي او هغه کور کې 3 نفره، یو پلار او 2 زامن شهیدان شوي دي. بیا چې کومه هغه یوه زنانه دغه زخمي ده، هغه زنانه بیا هغه زخمي شوې ده. د زخمونو وروسته هغه بیا شهیده شوې ده. نو دا یوه جنایي پیښه ده په دې کلي کې شوې ده، البته د غلا په صورت کې او بیا یو ظالمانه کار شوی ده. د دې کورنۍ نه پلار بدي درلوده نه نیکه او نه ده درلوده. دا ډېر یو مسکین سړی و، ډېر بېچاره سړی و، ډېر کناره جویه سړی و. همدای امې دواړه مشهید زمن د چا سره یې معامله نه درلوده. د ما قوم عزیزان مې خواته ولاړ دي، که زه دروغ وایم راته دي وایي چې مخکې ټول دروغ ولې وایي. نه په پوله چا سره جنګ و نه په پټي. خپل مظلومیت ورته ورسوی ده، مظلوم و، بېچاره و. د پیښې قرباني شوي کورنۍ غړي له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. دا د موسی په نوم هغه څوک چې د دغې پیښې قرباني دی او کورنۍ قرباني شوې ده، د هغه کور دی. وسلوال د شپې ناوخته 12 بجې شاوخوا د ده کور ته وراوښتي دي او د ده په شمول موسی د ده 2 زامن چې یو حسیب الله او بل هم مطیع الله نومېده او د ده میرمنې په ډز وژلي دي. مطیع الله یې واده کړی و خو د واده یې 6 میاشتې تېرې شوې، لا هم واړه بچیان نه لري. د کورنۍ غړي یا د شهیدانو یا د دغې قرباني شوي کورنۍ پاتې وارثین له امنیتي ارګانونو غواړي چې قاتلین پیدا او د قانون منگولو ته وسپاری. سیاسر مظلوم بیچاره را شهید کرده چی گناه داشت؟ هر خواستی که داشتی علنی برشان میگفتی. چرا به کاکای ما نگفتی؟ چرا به بچه‌هاش نگفتی؟ سیاسر را شهید کردی، ریش سفید شهید کردی. یک نوجوانی که نونهال قریه بود، نونهال فامیل بود رو شهید کردی. بچه که 1 سال میشه 1003 تاله گلای خانهش کنده نشده، گلایش همون تو مانده، گرفتی او را شهید کردی. چرا با چی جرم؟ چی مشکل داشت؟ مشکلش چی بود؟ چرا ظلم کردی؟ ما از دولتی را میخواهیم که هرچی با کوشش عالی، با کوشش ازی که همی قاتلین گرفته و به سپاه دولت بسپارد و سزای اعمالش برسد. دلته د لوګر امنیتي چارواکي د قرباني شوي کورنۍ د فاتحې لپاره راغلي او پاتو غړو ته یې تسلیت وایي. دوی ډاډ ورکوي چې د پیښې په تړاو یې جدي پلټنې روانې دي او ډیر ژر به د پیښې اصلي عاملان پیدا او د قانون منګلو ته به یې وسپاري. د چارواکو په خبره تر دې مهاله یې د پیښې په تړاو 3 شکمن کسان نیولي او دمګړۍ تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. دا چې ډېره یو ظالمانه پیښه شوې ده او په هغه 12 بجو کې زموږ امنیتي مجاهدینو خپل ځان ورته راورسوی چې د حوزې معاون و. بیا ما ته ټلیفون راوکړ، بیا زه په هغه صحنه کې موږ ورته راغلي، بیا موږ ټول ارګانونه که استخبارات دي که کشفي ارګانونه دي که امنیتي مجاهدین دي د هغه نیمې شپې څه ساحې ته راغلي، نو ساحه مو په اعتماد کې اخیستې ده. انشاءالله امید لرو چې هغه اصلي قاتلین به د شریعت په منګول ته ژر وسپارو که خدا کول. څه خلک مو نیولي دي خو هغه داسې اشتباهي مشکوک خلک دي، نو تر اوسه پورې داسې کره
دغه نه دی استوی خو انشاءالله زموږ پلټنې روانې دي وطن ولس ته دا امنیت دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله خامخا به دا ظالمان موږ د شریعت د قانون منګولو ته سپارو که خدای کول. نو دغه یوه غریبه بیچاره کورنۍ وه چې دې کورنۍ 4 غړي درلودل، یوه زنانه چې دا د دغه هغه نګور ده نو هغه ژوندۍ پاتې ده، نو ټوله بشپړه کورنۍ له منځه تللې ده. نو د پیښې په تړاو باندې انشاءالله چې موږ یو څه کسان نیولي چې مشکوک کسان دي، تحقیقات ترېنه روان دي، نور یې موږ کشفي ارګانونه امنیتي ارګانونه د دې په پلټنه کې دي. او دي د وژل شوي موسی د کورنۍ 4 غړي چې 2 ورځې وړاندې په حصارک کلي کې د وسلوالو له لوري په خپل کور کې د شپې 2 بجې ووژل شول، دلته په دې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. د خپله موسی چې د کورنۍ مشر و او د کورنۍ پلار و، قبر یې دا دی، دا هم د میرمنې قبر، او دا یې د مشر زوی چې مطیع الله نومېده، واده یې کړی و، 6 میاشتې د واده وتلې وې او لا یې هم بچیان نه درلودل، دا د هغه قبر دی. او دا هم د حسیب الله چې د موسی وړوکی زوی و او عمر یې هم له 14 تر 18 کلونو پورې و، دلته په دې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي. ذبیح الله ظاهر، شمشاد تلویزیون، د لوګر ولایت. د امو سیند نفتي حوزې د جوزجان په زمرد سای ساحه کې د 5 نفتي څاګانو څخه استخراج پیل شو. د کانون او پټرولیم وزارت ویلي زمرد سای نفتي ساحه کې له 3 کلونو پرله پسې څېړنو وروسته د نفتو 12 څاګانې کیندل شوي چې له 5 څاګانو یې عملا استخراج پیل شو، پاتې هغه به هم ژر استخراج ته چمتو شي. هیواد کې د نفتي توکو بډاینې په موخه تازه اقدامات. دا د جوزجان ولایت په زمرد سای نفتي ساحه کې له 5 څاګانو د نفتو استخراج چارو پیل دی. د کانون او پټرولیم وزارت وایي دې ساحه کې له 3 کلونو پرله پسې تخنیکي او جیولوژیکي څېړنو وروسته 12 نفتي څاګانې کیندل شوي دي چې له ډلې تازه 5 څاګانې فعاله شوې. د یاد وزارت مسؤلین وایي پاتې 7 څاګانې هم تر وروستۍ تخنیکي چمتووالي لاندې دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې به ترې د استخراج چارې پیل شي. د مسؤلینو په خبره د دې پروژې پر بنسټیزو او ساختماني چارو شاوخوا 150,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی او دا مهال له فعالو څاګانو څخه هره ورځ 1500 متره مکعب نفت استخراجیږي. دوی تمه څرګندوي چې د پاتې څاګانو په فعالېدو سره به ورځنی تولید تر 1200 ټنو پورې لوړ شي. د مدیریت نفتي حوزې اړوند زمرد سای سایټ کې 12 حلقې نوې څاګانې حفاري او فعالې شوي. په دغه 12 څاګانو کې 15 څاګانې په امتحاني ډول باندې نن د هغوی څخه استخراج عملا پیل شو او د دغه 15 څاګانو استخراج ورځنی ظرفیت 1500 متر مکعب دی او سیستمونه تر کار لاندې دي چې کله چې هغه بشپړ شي پاتې حلقې څاګانې به هم د هغوی څخه استخراج پیل شي. او موږ هیله مند یو چې دغه 12 حلقې څاګانو په ټولو فعالېدلو سره به انشاءالله ورځنی استخراج یوازې په زمرد سای کې 1200 ټنه. چارواکو ویل دوی پلان لري چې د انګوت او قشقري نفتي ساحو کې هم پخوانۍ کیندل شوي نفتي څاګانې ترمیم او بیا ځلې استخراج ته چمتو کړي. دوی زیاتوي چې د نفتو استخراج زیاتوالي په موخه توتی میدان او افغان تاجیک نفتي سیمو کې د غازو سپړنو چارې روانې دي او هڅه کوي چې هلمند، پکتیکا او هرات ولایتونو کې هم د نفتو د پلټنې چارې پیل کړي. موږ د امو دریا د نفتي ساحو علاوه پلان لرو چې په روان کال کې د هلمند او کټواز سیمو کې د نفتو د اکتشاف پروګرامونه پیل کړو. همدارنګه د هرات ولایت مربوط تیریپول بلاک لپاره یو افغاني شرکت چمتو دی چې شاوخوا 80 میلیون ډالر پانګونه وکړي څو اکتشاف او انکشاف چارې پر مخ بوزي. فعلا در اینجا در معدن زمردسای 12 حلقه چا فعال است، آماده استخراج است و این چا توسط متخصصین افغانی فعال شد. فعلا تجهیزات که شما میبینید کل خود هم متخصصین افغانی نصب کردن و فعلا آماده استخراج است. با همین تجهیزات که اینا نصب کردن روزانه میتونیم ما 500 تن از استخراج کنیم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د یادو څاګانو د ګټې اخیستنې پر مهال وویل اسلامي امارت هڅه کوي څو د هیواد طبیعي زیرمې په معیاري او اغیزناکه ډول مدیریت کړي. د هغه په وینا د اسلامي امارت تمرکز دا دی چې د خامو موادو د مستقیم صادراتو پر ځای په کور دننه د نفتو د تصفیه او پروسس زمینه برابر شي.
د افغانستان اسلامي امارت ټول تمرکز د داخلي صنعت په پیاوړتیا دی او شپه ورځ هڅه کوو چې د خامو موادو د صادرولو پر ځای د یادو موادو داخلي پروسس ته زمینه مساعده کړو او د دوامداره پراختیا اصل ته په کتو د هیواد منافع مدیریت کړو. د معلوماتو له مخې افغانستان هره ورځ 10,000 ټنه نفتو ته اړتیا لري، خو دا مهال د آمو سیند نفتي حوزې اړوند قشقري، انګوت او زمردسای نفتي سیمو څخه په ورځنۍ توګه 1300 ټنه نفت استخراجیږي او پاتې برخه له نورو هیوادونو واردیږي. روح الله روحاني، شمشاد راډیو ټلویزیون، جوزجان. هرات کې د میرمنو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په موخه 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی. مسؤلان وایي یاد نندارتون کې د لسګونه متشبثه میرمنو لاسي صنایع او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. په ورته مهال متشبثې میرمنې وایي دا ډول نندارتونونو جوړولو سره به یې د لاسي صنایعو بازار تود شي او غوښتنه کوي چې د میرمنو سوداګریزو فعالیتونو لپاره ځانګړي سوداګریز مرکزونه جوړ شي. هرای بازار هرات کې هغه بازار دی چې د میرمنو لاسي صنایعو ودې او د هغوی اقتصادي خپلواکۍ ته رسیدو په موخه جوړ شوی. دغه بازار کې د 3 ورځو لپاره د 80 متشبثو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي ترڅو محصولات خلکو ته معرفی او بازار پیدا کړي. هرای بازار دور پنجم قرار داریم امروز که حدود 70 خانم حضور دارند و محصولات خود به فروش و بر نمایش گذاشتن و این هرای بازار به مدت 3 روز ادامه داره و در یکی از نقاط میشه گفت پرازدحام شهر این دوره رو کوشش کردیم که برگزار بکنیم که خانم ها بیشتر محصولاتشون معرفی بشه برای مردم. دغه نندارتون کې متشبث میرمنې وایي دا چې هر یوې خپل کارګاه کې زیات شمیر نور میرمن ته د کار زمینه برابر کړي. اړتیا ده چې لاسي صنایعو ته بازار موندنې په موخه ورته بازارونه او نندارتونونه زیات شي. دوی وایي چې په کور دننه د یادو امکاناتو سربیره له هیواده بهر په نړیوالو نندارتونونو کې د ورته د ګډون زمینه هم برابر شي. حدود 20 کارگر داریم و مخصوص برای بانوانه و این کارگاه افتتاح کردیم تأسیس کردیم به خاطر از اینکه یک نوع کارآفرینی بشه برای توسعه و رشد خانم ها و امروز در این نمایشگاه خواستیم که محصولات خود به مردم نمایش بگذاریم و این خیلی تاثیرگذاره و قبلا هم در نمایشگاه تالار آسمان بودیم و خیلی موثر بود که چون شیرینی‌ها به بین مردم شناخته شد. خیلی زیاد ضرورت داریم ما که ما به یک جای معرفی بشیم تا بتونیم که همین کار خود رونق بدیم، رشد بدیم و پهلو ما دیگه دختر خانم ها میتونن که کار کنن، هم مصروف میشن هم یک عاید میشه برای خانواده. نمایشگاه بهترین فرصت ها است برای خانم هایی که میخوان شرکت خود را توسعه بدن یا اینکه بخوان با بازار آشنایی پیدا بکنن و همچنین بتونن محصول خود را بفروشن و این نمایشگاه بهتره که بیشتر باشه چون که ما میتونیم محصول خود را معرفی بکنیم، با مردم آشنا بسازیم و میتوانیم فروشات خود زیاد بکنیم. ویدیو زون کې د میرمنو صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلینو دغه اقدام هرات کې د میرمنو تود هرکلي سره مخ شوی. هراتي میرمنې وایي که د میرمنو لپاره دا ډول دایمي سوداګریز مرکزونه جوړ شي نه یوازې د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې پر لور به یو ستر ګام وي بلکې نورې میرمنې به هم په ډاډه زړه سره له دا ډول مرکزونو څخه خپلې اړتیاوې پوره کوي. چنین مارکت های یک مارکت مختص خانم ها باشه و یا بازارهای به نام هفته بازار در یک روز در هفته یا در ماه باشه خیلی خوبه چون خانم ها نمیتونن که به ولایات یا دیگه شهرها برن و بازاریابی کنن. همچین بازارهایی که بازاریابی میشه برای خانم ها و تشویق میشن و فروشات اینا بیشتر میشه و برند شناخته میشه. برای خود خانم ها آزادترم نسبت به مکانی که مرد هستم. اینجا برای خود خانم ها به این شرایطی که هستن اینجا میتونن بدون رو دروسی بدون هیچ چیز بیام اینجا مکان مناسب برای اینا اگه بشه که مکان برای خود خانم‌ها دائمی باشه خیلی خوب میشه. مشتریایی که میآیند همچنین راحت‌تر میشه به خاطر که از طریق بازارها همه به یک فضای جمع میشن و وقت شما میرین به یک فضای میتونین از هر بخشی خرید بکنید. د لویدیځ زون د صنایعو او سوداګرۍ خونې مسؤلانو معلوماتو له مخې دا مهال هرات کې څه باندې 1200 متشبثې میرمنې په رسمي ډول او نږدې 10,000 نورې هغه بیا په غیر رسمي ډول سوداګریز فعالیتونه لري چې له امله یې زرګونه بېوزله میرمنو ته د کار زمینه هم برابره شوې.
له کندهار څخه د لومړي ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د تازه الوچو صادرات پیل شول. دا الوچې د یو خصوصي شرکت لخوا متحده عربي اماراتو ته صادریږي چې موخه یې د موسمي محصولاتو لپاره د بازار موندل او د بڼوالو ملاتړ ښودل شوی. د دغه شرکت چارواکي له حکومت غواړي چې د ګمرکي او ترانسپورټي اسانتیاو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په کندهار کې د یو خصوصي شرکت له لوري د لومړي ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته 10 ټنه کندهاري الوچو صادرات پیل شول. ټاکل شوی چې دا تازه میوه د هوایي دهلیز له لارې په څو پړاوونو کې صادره شي. اوس تر فعل حاله خو موږ په نظر کې لرو چې تر 10 ټنه پورې قرارداد شوی دی او واستو او زموږ هدف یوازې تجارت او یا د پیسو ګټلو نه ده. زموږ هدف دغه دی چې موږ خپل د بزګرانو حمایت وکړو او د دوی محصولات تر نړیوالو بازارونو پورې ورسوو. دا کال اول فصل د الوچې دی چې د نو شروع کا ازمایشي شکل باندې یو ټن ولېږله چې ماشاءالله د هغې نتیجه ښه وه، مثبت وه. اوس هم بیا ورته شروع وکړه چې دایمي شکل باندې ولېږو تر څو پورې چې فصل وي. نو 10 ټنو قرارداد لرو چې هغه تکمیل شو، بعد هغه نه وکولی شو ادامه ورکړو. الوچه چې د کندهار یو له هغه تازه میوو څخه ده چې په تیرو کلونو کې یې مناسب بازار نه درلود او بڼوال اړ کېدل چې خپل حاصلات په ټیټه بیه په کورنیو بازارونو کې وپلوري. خو اوس دوی بهرنیو بازارونو ته د خپلو محصولاتو د صادرېدو هرکلی کوي او له حکومته غواړي چې د دوی د محصولاتو د صادراتو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. مثلا دغه الوچه موږ دلته په 500 افغانۍ په 80 افغانۍ په دغه وخت باندې وه، اوس دا د 310 په دغه رقم خرڅېږي. نو د حکومت څخه موږ نور هم دغسې غوښتنه لرو چې نور بازارونه و نور دغسې راته پیدا کړي چې آینده کې ګرنګي چې و پلم دي و نور میوې دي چې هغه به دلته بیخي بارګانه وي. موږ چې په کندهار کې دلته هوایي میدان کې دلته زمینه برابره کړي، موږ یوازې دا خارجات دغه خلک یې چې کوي د مومن صاحب دی کوي، یوازې یوه شپه در کابل کېږي، بیا بله شپه به تر میدانه پورې کېږي. دلته زموږ میوې ته غټ ضرر رسېږي. موږ د حکومت د خاص غوښتنه دا کوو حکومت چې زموږ سره دغه همکاري وکړي چې د کندهار څخه موږ ته د یوه پرواز زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي تر دې مهاله د کندهار الوچه کوم بهرني هیواد ته نه وه صادره شوې او دا لومړی ځل دی چې متحده عربي امارات ته صادریږي. دوی وایي د بڼوالو د ملاتړ لپاره ژمن دي او هڅه کوي چې د تازه میوو له سوداګرو سره په همکارۍ کې د کندهار تازه میوې په ځانګړي ډول موسمي میوو ته نورې لارې هم پیدا کړي. موږ د خپل طریقه څخه کوم څه چې د کندهار کرنې ریاست په واک کې دي او کوم امکانات چې د کندهار کرنې ریاست لري، موږ په بشپړ توګه باندې هر تجار ته او هر خصوصي شرکت ته چې هغه غواړي چې صادرات ترسره کړي په قانوني شکل یې ترسره کړي او هغه طریقې چې هغه زموږ محصولات ورسره ډېرېږي او هغه تر څنګ زموږ صادرات ورسره ډېرېږي، موږ ورسره همکاره یو او همکاري ورسره کوو. د یادولو وړ ده چې د کندهار صادراتي الوچې هر ټن په متحده عربي اماراتو کې $3500 پلورل کېږي. حال دا چې که په کورنیو بازارونو کې وپلورل شي د هر ټن بیه شاوخوا $400 ته راټیټېږي. د سیمې او نړۍ له حالاتو مو زما همکار خبروي. په اندونیزیا کې د اورګاډو ټکر لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې هیواد پلازمینې جاکارتا ته څیرمه د بیکاسي ښار اورګاډي تمځای سره د یوه ښاري او یو لرې واټن اورګاډو ترمنځ د ټکر په پیښه کې تر دې دمه 14 کسان مړه شوي او له 80 زیات کسان نور ژوبل شوي. د اندونیزیا بیړنۍ پیښو ته د رسېدنې ادارې ویلي په اورګاډو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې پیل کړي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د سیمې پیچلتیا د ژغورنې پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. له دې وړاندې په 2010 او 2015 کې د اندونیزیا پلازمینې جاکارتا سره ورته مرګونې پیښې راپور شوي دي. ایران د هرمز تنګي د پرانیستلو په اړه امریکا ته نوې طرحه سپارلې. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امنیتي سلاکاران د هغې طرحې پر ځواب غور کوي چې د هرمز تنګي د پرانیستلو په اړه تهران واشنګټن ته استولې ده. په راپورونو کې راغلي دغه طرحه چې د منځګړو هیوادونو له لارې متحده ایالاتو ته سپارل شوې د ایران اټومي پروګرام موضوع د هرمز تنګي د پرانیستلو پر سر د موافقې وروسته
د بحث وړ بلل شوې. له دې سره هممهاله د ایران بهرنی چارو وزیر عباس رقشي د روسیې سن پیټرزبورګ کې د یاد هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته ویلي د متحده ایالاتو پر هغه وړاندیز غور کوي چې د مذاکراتو بیرته پیل په اړه غوښتنه شوې. بلخوا د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د ایران او امریکا لخوا د هورموز تنګي تړل د نړیوال اقتصاد لپاره ستر زیان بللی او له تهران او واشنګټن یې غوښتي چې هر څه ژر یا تنګی پرانیزي. او په نایجیریا کې وسلوالو نږدې 10 کسان وژلي او یو شمېر زده کوونکي یرغمل نیولي. د راپورونو له مخې د دې هیواد په شمال ختیځ آډاموا ایالات یوې لرې پرته سیمه کې د داعش افریقا څانګې وسلوالو 29 ملکیان وژلي دي. په راپورونو کې راغلي د دې پیښې ترڅنګ په همدې ولایت کې یا د وسلوالو 23 تنه زده کوونکي یرغمل کړي چې 15 تنه یې له ځنډ وروسته خوشي شوي او 7 تنه نور لا برمته دي. په ورته مهال داعش ډلې پر خپله ټلګرام ټولنیزه رسنۍ د یاد برید پخلی کړی خو د برید د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. خبري ټولګه مو همدومره وه. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.